بسم الله الرحمن الرحیم. نبوت پر محمد باندې تمام شه، نست فصل محمد انبیاء. خدای مګړه بشک چې بنده دی، نور کول واړ صفات پرشتہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طالبانو زموږ اوله مرحله ده هغه د وجهیه. اوله مرحله په اوله مرحله کې بس اوله خبره ده چې وزیه بی نصاب راځي که نصاب غواړي. الابتدا بتوفیق الله تعالی وزیه پر هغه چا باندې شته چې نصاب لري، خو دا یو فرق یې دلته ووایه، دا بس دا وایي چې نصاب لري. نصاب د سرو زرو معتبر دی که د سپینو زرو؟ دا اوله مسله ده، پام ورته وکړئ. په زکات چې پر سړي فرضېږي چې بل چاته به زکات ورکوي، یا وزیه پر سړي فرضېږي، صدقه د فطر پر سړي فرضېږي، زکات سړي ته نه روا کېږي. دا څلور سره هغه زموږ د متأخرینو علماو په اتفاق فتوا پر دې ده چې هغه نصاب د چا معتبر دی؟ د سپینو. نصاب د چا معتبر دی؟ د سپینو. وجه د ترجیح زموږ د کتابو دغه ده چې دا واورئ. زموږ د امام صاحب رحمه الله تعالی خپل قول دا دی چې د سپینو زرو نصاب معتبر دی، او نور د ابو یوسف صاحب د نور سره راغلي دي مخالف قول. مګر لیکن موږ یو قانون ویلی دی، یو قاعده مو ویلې ده، که څه چې په یاد یا زموږ استاد چې فرشملتي کې که د کتابو هغه په مابین کې ترجیح صریحي نه وه، نو بیا په ترجیح التزامي موږ فتوا کوو. په ترجیح التزامي کې موږ چې 15 ویلي وه، یوه مو دغه ویلې وه چې ار په زکاتو په صدقه د فطر په دې ټول شرط چې انفع فقراو ته پر هغه فتوا څوک یې انفع، دا هغه مسله ده چې په دې کې انفع فقراو ته څوک یې سپین زر، نو خود هغه د سپینو زرو نصاب دا به پلس فی درته ووایم، وروسته به د سپینو زرو د نصاب اندازه خبره درته وکړم. بدایع و صنایع هغه 2 جلد 113 صفحه، تاتار خانیه 3 جلد 115 صفحه. وجه در معلومه سوه. دوری مختار فراموش کردی مختار 14 صفحه 2 جلد. جوهرای نری او سلواتنی ودا یو جلد، او هندیه هغه یو سلوناوی جلد اول، او بحر رایق هغه یو 299 هغه 2 جلد، او منت الخالق پر بحر رایق باندې هغه 400 اوله هغه 2 جلد، او لباب شرح کتاب 490 صفحه، او دغه ماسی چې دې ته وګورئ فتاوای دارالعلوم ذکریه 299 شپږم جلد. په دغه ځای کې ماسی دا ډېر کتابونه موږ هغه قدر را نقل کوو، موږ ډېر هلته خپل په دغه کې موږ ډېر څه، خو دلته دا را نقل کوو چې ماسی اصلي سر په خلاص. اوس نصاب څو دی؟ نصاب دا خلک موږ سره ډېرې پوښتنې کوي، دا په مابین کې دا وایو چې نصاب څونه دی. نصاب هغه په هر دم کې په هر ټیم کې مغیر کېږي. هر سړی دا تر زرګره پورې تعلق ونیسي. ما خپله د کراچۍ سره معلومات وکړي، د کوټ سره چې معلومات وکړي، کوټ دا رقم راته ووایي، د کوټ زرګران هېڅ پام وکړي. دغه تر 11 دا ګرامونه چې ګرام زده کړي 12 پارسه پوهېږي. 2.5 تولې سپین زر نصاب دی، او 2.5 تولې 612.8 ګرام کېږي. ګرام دا زموږ کیلو نه ده، کیلو ګرام دا ګرامه کېږي. ګرام یې په 100 روپۍ راته وایي، نو باره 612.8 چې په 100 کې ضرب کې 1,82,214 کاله کېږي. دا یې یو، او سر مخلاص 1 ګورې غوړ نسي. او د کراچۍ ده، کراچۍ بیا دا چې راته وایي، کراچۍ بیا د تولې په حساب راتول شریط توله 2.5 هغه تاسو ضرب کې په 1,080 کې، هغه بیا ول توله په 1,080 ده د سپینو زرو. په څو
په 1000 په 1055,650 روپۍ کېږي. څو 55,650. نو ستاسو خوښه ده. ما خو درته وویل چې کراچي دا اوس ورکړی یم د عمومي بیانیه ورکړې ده او دا ما پوښتنه ځینې وکړله دغه دا وویل او د کوچ بالا دا رقم وویل. نور بالا ستاسې کار دی خو مثلا د 15,000 په شاوخوا کې هغه څوک په حساب. دا اوله مسله.